د یو خندق وکیندی او په دې خندق کې اور بل کوي 100,000 نصارا یې په دې اور کې وسوځول. کله چې کلیسا جوړه سول نو د په ټول یمن کې دا اعلان وکړي چې نن نه بعد به د حج کولو دپاره خانه کعبې ته نه ورځئ بلکې د عبادت دپاره به دې کلیسا ته راځئ. کله چې شپه سوله د قریشو څخه یو کس راغی او د ابرهه په دې ښایسته او مزینه کلیسا کې غټه ګندګي وکړه. نو ابرهه ډېر غوسه سو چې زه به کعبه لوټې لوټې کوم. د یمن باچا زنواس نومې دی چې د خپل په باچاهي کې په اهل حقو باندې یعنی په نصاراو باندې ډېر سخت ظلمونه وکړه. د یو خندق وکیندی او په دې خندق کې اور بل کوي 100,000 نصارا یې په دې اور کې وسوځول. 2 کسه نصارا د قبضې څخه ځان خلاص کوي او شام ته وتښتېدل. د شام باچا قیصر ته یې فریاد وکړي او ورته ویې ویل زنواس چې کوم ظلم د نصاراو سره وکړي ته د دې بدله واخله. زنواس یو خط ولیکئ او دا خط د حبشې باچا نجاشي ته ولېږئ ځکه چې نجاشي هغه هم نصراني و او یمن ته نږدې و. په خط کې ورته ولیکل زنواس چې کوم ظلم د نصاراو سره کړی دی ته د هغې بدله واخله. حبشې باچا نجاشي خپل عظیم الشانه لشکر تیار کړي او خپل د لشکر دپاره یې 2 امیران وټاکل چې د یوه نوم ابرهه و او د بل نوم اریاد و. د دې دپاره چې پر یمن باندې حمله وکړي. کله چې دوی پر یمن باندې حمله وکړه ټول یمن د زنواس د قبضې څخه آزاد کړي. زنواس وتښتېدی او په دریاب کې وولېدی او مړ سو. بیا د اریاد او د ابرهه په مابین کې مخالفت راغی. دوی دواړه سره وجنګېدل. اریاد یې قتل کړي او ابرهه غالب سو. کله چې ابرهه غالب سو د دې نه بعد د حبشې باچا نجاشي ابرهه د یمن گورنر مقرر کړي. دی چې کله د یمن گورنر مقرر سو د اراده وکړه چې په یمن کې یو عظیم الشانه کلیسا جوړه کړي. د مقصد په دې کې دا و کوم عرب چې د یمن څخه و خانه کعبې ته د حج کولو دپاره ځي هغه به د دې کلیسا د ښایست څخه متاثره سي او خانه کعبه به ترک کړي او دې کلیسا ته به راتلل شروع کړي. په سپینو سرو او جواهراتو باندې جوړه کړه. په روایتونو کې راځي چې دا کلیسا دونه عظیم الشانه جوړه کړې وه چې کله به لاندې څوک ولاړ وه نو د کلیسا سر په نظر نه ورتلی. کله چې کلیسا جوړه سول نو د په ټول یمن کې دا اعلان وکړي چې نن نه بعد به د حج کولو دپاره خانه کعبې ته نه ورځئ بلکې د عبادت دپاره به دې کلیسا ته راځئ. کله چې عربو د دا خبره واورېدل نو عرب ډېر غوسه سول. کله چې شپه سوله د قریشو څخه یو کس راغی او د ابرهه په دې ښایسته او مزینه کلیسا کې غټه ګندګي وکړه. کله چې ابرهه ته د دې خبر ورسېدی او چا ورته وویل چې دا کار یو قریشي کړی دی نو ابرهه ډېر غوسه سو چې زه به کعبه لوټې لوټې کوم. د کعبې د ورانولو دپاره یې لشکر اماده کوي او د کعبې د ورانولو دپاره یې د حبشې باچا د نجاشي څخه اجازت وغوښتی. نجاشي اجازت ورکوي او خپل یو عظیم الشانه فیل چې دغه نوم محمود د ابرهه دپاره یې راواستوی او دا یې وویل چې ابرهه دې په دې فیل باندې سپور سي او په خانه کعبه دې حمله وکړي. د ابرهه د لشکر دپاره نجاشي 8 پیلان نور هم راواستول د دې دپاره چې د کعبې په ورانولو کې د دې څخه استفاده وکړي. د دوی پلان دا و چې د زنځیر یو سر به د خانه کعبې په دیوالونو باندې وتړي او یو به د پیلانو په ملا پورې وتړي. پیلان به وشړي او ټوله کعبه به په مځکه راوغورځوي. کله چې عرب د ابرهه د حملې څخه خبر سول نو ټول عرب د ابرهه د مقابلې کولو دپاره تیار سول. په یمن کې چې کوم عرب و هغو ځان ته یو امیر وټاکی چې زنوفر یې نوم و. زنوفر خپل د ټول لشکر سره د ابرهه سره مقابله وکړه خو ابرهه ور باندې غالب سو او زنوفر یې د ځان سره قیدي کړي. ابرهه چې مخته ولاړی نوفیل بن حبیب خپل د ټول لشکر سره د ابرهه مقابله وکړه. ابرهه ور باندې غالب سو. نوفیل بن حبیب
ابرهه د نوفل بن حبیب قتل کول غوښتل، خو د لارې د رهنمایي دپاره یې نوفل بن حبیب قتل نه کوي. کله چې ابرهه طائف ته ورسېدی، په طائف کې یوه قبیله وه چې د مخکینی قبیلو شکست او د ابرهه د فتوحاتو کیسې یې اورېدلې وې. هغو غوښتل چې د ابرهه سره صلح وکړي، خو په دې شرط چې په طائف کې یوه غټه بتخانه ده چې د لات په نوم ده. ته به دې بتخانې ته څه نه وایې، نو موږ به ستا مقابله نه کوو. او دا یم ورته وویل چې موږ به خپل مشر ستا سره کو، ستا د امداد دپاره او د لارې د رهنمایي دپاره. ابرهه په دې خبرو باندې راضي سو او د دوی سره یې صلح وکړه. کله چې مکه مکرمې ته ورسېدی، هلته د قریشو وشان سرېدل. د ابرهه لښکر د قریشو ټول وشان قبضه کړه، چې په دې کې 200 وشان د نبی علیه الصلاة وسلام نیکه د عبدالمطلب و. ابرهه خپل سفیر چې قناطه حمیرې نومېدی مکې مکرمې ته واستوی، د دې دپاره چې د قریشو سرداران خبر کړي، او دا یم ورته وویل چې موږ د جنګ کولو دپاره نه یو راغلي، بلکې د کعبې د ورانولو دپاره راغلي یو. که دوی موږ د دې کار څخه منع نه کړي، نو موږ به دوی ته څه ونه وایو. قناطه حمیرې چې کله مکې مکرمې ته داخل سو، او چا ورته د عبدالمطلب پته ورکړه چې عبدالمطلب د قریشو د سردارانو سردار دی. قناطه حمیرې چې کله د عبدالمطلب سره خبرې وسوې او د ابرهه پیغام یې ورته واوروی، د ابرهه په جواب کې عبدالمطلب دا وویل چې موږ هم جنګ کول نه غواړو او نم د ده سره د مقابلې کولو طاقت لرو، خو یوازې زه دا وایم چې دا د الله تعالی کور دی او د ابراهیم علیه الصلاة وسلام په لاس جوړه سوې ده. الله تعالی د دې د ساتنې ذمهوار خپله دی. که چیرې تاسې اراده لرئ چې د الله تعالی سره جنګ وکئ، بیا چې مو څه خوښه وي هغه وکئ. قناطه حمیرې عبدالمطلب ته وویل چې ته زما سره ولاړ سه، د ابرهه سره به دې یو ځای کم. کله چې ابرهه عبدالمطلب ولیدی، په ابرهه باندې رعب او بیره راغله. خپل د شاهي تخت څخه لاندې راکښته سو او عبدالمطلب یې د ځان سره کښېنوی. د ترجمان په واسطه یې پوښتنه ورڅخه وکړه چې د څه غرض دپاره راغلی یې. عبدالمطلب ورته وویل زما کم اوښان چې ستا لښکر قبضه کړي دي هغه راپرېږده. ابرهه ورته وویل کله چې ما ته په اول وار ولیدلې، زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت راغی، خو ستا دې خبرو هغه ختم کوي. ته زما څخه د 200 اوښانو پوښتنه کوې او دا درته معلومه ده چې زه د کعبې کوم چې ستا دین دی د ورانولو دپاره راغلی یم. عبدالمطلب ورته وویل چې زه د اوښانو مالک یم او د هغوی فکر زما سره دی. د بیت الله مالک زه نه یم. د بیت الله مالک هغه لویه هستی ده چې خپل د کور په ساتلو باندې ښه پوهیږي. ابرهه په جواب کې ورته وویل چې ستا پروردګار زما څخه کعبه نسي ژغورلی. عبدالمطلب ورته وویل چې بیا ستا اختیار دی، څه چې کول غواړې هغه وکړه. ابرهه امر وکړ چې د عبدالمطلب 200 اوښان ورکړي. عبدالمطلب خپل د اوښانو سره واپس مکې مکرمې ته راغی. نو د بیت الله شریف د دروازې حلقه یې ونیول، په دعا کې مشغوله سو. د قریشو نور مشران هم د عبدالمطلب سره په دعا کې شریک سول. داسې دعا یې وکړه، یا الله موږ د ابرهه د لښکر د مقابلې کولو توان نه لرو، ته خپله د بیت الله شریف د حفاظت انتظام وکړه. د دعا کولو وروسته عبدالمطلب د مکې د نورو خلکو سره په مختلفو غرونو کې خپاره سول. د دوی دا یقین چې الله تعالی به د ابرهه په لښکر باندې عذاب راولي. کله چې سهار سو، نو ابرهه پر بیت الله شریف باندې د حملې تیاری وکړي. خپل محمود نامه فیل د مخکې تلو دپاره اماده کړي. خو فیل چې کله سترګې په خانه کعبه ولګېدلې، نو فیل فوراً خپل په ځای کښېنستی. فیل بانانو پورته کوی، لیکن هغه د خپل ځای څخه نه ښورېدی. د اوسپنې په لویو لویو میخونو یې ووهی، خو په دې یې سپروا ونه کړه. بیا دغه خلکو د پیل مخ د یمن طرف ته کوي چې پیل فوراً ولاړ سو. بیا یې د پیل مخ د شام طرف ته کوي چې پیل روان سو. کله چې بیا د پیل مخ د خانه کعبې طرف ته کوي، نو پیل بیا خپل په ځای باندې کښېنستی. بلې خواته د دریاب د طرف څخه د مرغانو قطارونه راغله چې د هر یوه مرغه سره 3 کاڼې وې، چې یوه یې په موشکه کې،
او دوی یې په پښو کې نیولې وې. فوراً د ابرهه په لښکر باندې راغلې، دغه ډبرې د ابرهه په لښکر باندې راوغورځولې. یوې ډبرې هغه کار وکړ کوم چې یوه زوروره ګوله یې نسي کولی، چې پر چا بر راولوېدل د هغه بدن به یې سرې کوي. کله چې فیلانو دا عذاب ولیدی نو ټول فیلان وتښتېدل. یو فیل پاته سو چې هغه د ډبرو په دې باران کې هلاک سو. ابرهه دلته هلاک نه سو، خو الله تعالی په داسې سختترین عذاب باندې اخته کوي چې یو اندام یې پرې کېدی. کله چې یمن ته راورسوی نو په یمن کې ابرهه مړ سو.